ننم الحمدلله رب العالمین د کابل په دشت برچی کې و خپل ازهره ورونو ته د اختر لس کلمه اختریزه بسته مو ورته جوړه کړې ده. ایله کوم دوستانو ویډیو در سره شیر کړي ترڅو د ټولو بېوزلو او بېوسه خویندو او ورونو سره د اختر د کالو او څپلیو مرسته وسي. دوستانو د رحمت مغفرت او برکتونو میاشت ده. ایله کومه د خپل کور کلی د بېوزلو بېوسه بې سرپرسته کونډو یتیمانو اول واخلي. دې ته مه ګورئ چې ستاسو مرسته لږ ده، بلکې دې ته وګورئ چې ستاسو لږ مرستې ته یو بېوزلی او بېوسه خور و ورور څومره ضرورت ورته لري. امروز دیگه با طرفای برارای ازاره خود آمده. اینجا دارم تشکر کنم از جناب الحاج سید احمدی سیلاب که با بزرگواری و لطف و عنایاتی که همیشه داشته و غرب کابل و ملت شریف غرب کابل، ایتام، فقرا، مساکین و پیشواز عید سعید فطر کمک‌هایی را که لطف کردن برای دستگیری، همنوایی، همپذیری مسلمانان غرب کابل. اینجا کمک‌هایی را آوردن در مسجد جامع امام زمان که به فقرا و مساکین ایتام پرداخت شد. تشکر میکنم. بخیر باش. از شما هم تشکر. بخیر. ایدی پاکی همه ما و شما مبارک. انشاءالله.